Assalamu alaikum and hi everyone. خانن زموږ د سپوکن انګلیش کلاس نمبر 3 دی. ها کلاسز خو زموږ ټول ډیر اهم دي. خو نننی کلاس چې کوم دی دا زموږ ډیر زیات اهم دی. ځکه چې په نننی کلاس کې موږ هغه بیسیک انګلیش زده کوو کوم چې به تاسو ته ډیره فایده درکړي. ان شاء الله د نننی کلاس د کتلو نه بعد به تاسو ته خپله پته ولګي چې دا کلاس تاسو لپاره څومره ضروري وو. ان شاء الله د نننی کلاس د کتلو نه بعد به تاسو ته خپله پته ولګي چې دا کلاس تاسو لپاره څومره ضروري وو او تاسو د دې نه څومره څه زده کړل. ښه اوس زموږ د خپل کلاس طرف ته د ټولو نه مخکې یعنې په ړومبي کلاس کې خو موږ دا زده کړل چې په انګلیش کې کله هم موږ یو سنټینس جوړو نو هغه موږ سره د دریو څیزونو نه جوړ وي، یعنې سبجیکټ، هیلپینګ ورب او اوبجیکټ. دغه رنګې تاسو ټول سبجیکټ هم زده کړل او چې څومره هم هیلپینګ ورب نو هغه هم تاسو زده کړل. نو اکثر ملګرو نه موږ دا خبره اورو چې زما انګلیش نه زده کیږي، یعنی هغوی د انګلیش په زده کولو باندې ډېرې پیسې هم ورکړي خو د هغوی ذهن ته انګلیش بالکل نه ښکته کیږي او د هغې مین وجه دا ده چې هغوی ته د انګلیش د بیسیک پته نه وي، یعنی هغوی ته د انګلیش د بنیاد پته نه وي. نو ان شاء الله دا مسله به بالکل ستاسو په دې کلاس کې ختم شي، یعنی تاسو به بالکل د انګلیش بنیاد زده کړئ. نو په بنیاد کې تاسو لومبی دا خبره زده کړئ یعنی چې هر یو ژبه وي یعنی هر یو لینګویج وي نو هغه به د څه نه شروع کیږي، نو هغه به د لیټرز نه شروع کیږي. لکه موږ سره د پښتو لیټر د الف نه تر ی پورې دي او زموږ ټوله پښتو چې دا هغه د دې لیټرز نه جوړه ده او دغه رنګ د انګلیش لیټر چې دي هغه د ا نه تر زد پورې دي او بیا ټول انګلیش چې دا هغه په دې لیټرز باندې انحصار کوي، یعنی دا لیټر خپلو کې ملاو شي نو بیا دا یو ورډ جوړ کی، یعنی د دې نه بیا الفاظ جوړ شي او چې کله بیا دا الفاظ راجمع شي نو دا بیا یو سنټینس جوړ کی او دا سنټینسز بیا په یو لینګویج یعنی په یو زبان کې بدل شي. یعنی د یو ژبې د زده کولو لپاره موږ ته لومبی پکار دي چې د هغې ژبې لیټر زده کړو او بیا چې د هغه لیټرز نه کوم الفاظ جوړ وي چې بیا موږ ته هغه زده وي، یعنی چې دا الفاظ څنګه ادا کیږي. او بیا چې کله موږ الفاظ زده کړو نو بیا به موږ په مزه مزه سنټینسز جوړو او بیا چې کله موږ سنټینسز زده کړو نو بیا چې موږ کوم لینګویج زده کوو نو هغه به بیا زموږ په مزه مزه زده کیږي. دغه رنګ د هر یو لینګویج د زده کولو دا موږ سره یو پوره نقشه ده. لکه زه تاسو ته دلته یو اگزامپل در کوم، لکه فور اگزامپل دا جی موږ سره یو لیټر دی او دې سره موږ بل لیټر او لګو نو دا به شي موږ سره گو یعنی تلل، چې دلته موږ سره د دې نه یو ورډ جوړ شو یعنی دا موږ سره یو لفظ شو. او بیا چې کله موږ دې سره نور الفاظ لګو لکه I go to school یعنی زه سکول ته ځم نو دلته بیا موږ سره یو سنټینس یعنی یو جمله جوړه شوه. دغه رنګې که چېرته بیا تاسو په مزه مزه جملې زده کوئ نو هغه لینګویج به بیا ستاسو زده کیږي. نو په ننني کلاس کې به موږ لومبی د انګلیش لیټر زده کوو. نو تاسو په یاد وساتئ چې په انګلیش کې ټول شپږ لیټرز دي، یعنی چې څومره هم انګلیش دی نو هغه د دې شپږ لیټرز نه جوړ دی او دې لیټرز ته الفابیټ ویلی شي. بیا چې موږ سره کوم د انګلیش دا شپږ لیټرز دي نو په دې کې 15 لیټرز یعنی الفابیټ ته واولز ویلی شي لکه A E I O U او د دې نه علاوه چې موږ سره کوم دا 21 الفابیټ دي نو دې ته کانسوننټس ویلی شي. دلته موږ سره چې په شروع کې کومه مسله راځي نو هغه دا چې کله موږ د انګلیش دا لیټر زده کړو نو موږ بیا دا صحیح نشو پروناونس کولی، یعنی یو ځای خو موږ د دې اوازونه زده کړو خو چې کله د دې نه ورډ یعنی یو لفظ جوړ شي نو بیا د دې اوازونه اکثر بدلیږي. لکه دلته موږ سره د ا اواز یو ځای یو رنګې دی خو چې کله د دې نه ورډ جوړ شي یعنی د دې نه یو لفظ جوړ شي نو بیا د دې اواز بدل وي لکه آرمی. لکه دلته موږ سره د ا اواز ا پاتې نشو، دلته موږ سره آ شوه. دغه رنګې موږ سره د سی اواز یوازې یو رنګې وي او چې کله د دې نه یو ورډ جوړ شي نو دا بیا موږ سره بدل شي لکه کیټ. نو دلته که تاسو وګورئ نو موږ سره د سی اواز بالکل بدل شو، یعنی چې څومره هم الفابیټ دی دا په مختلف حالاتو کې خپل اواز بدلوي. خو ان شاء الله تاسو فکر مکوئ دا مسله به ستاسو په دې کلاس کې بالکل ختم شي. اوس چې موږ سره د انګلیش څومره هم الفابیټ دي موږ به د ټولو صحیح اوازونه زده کوو. نو لومبی دی موږ سره ا. دا چې کله موږ ځان له پرونونس کوو نو د دې اواز موږ سره یو رنګي وي او چې کله موږ سره دا په یو ورډ کې راشي نو بیا اکثر د دې اواز بدل وي لکه اډمیټ، اډرس. یعنی که دلته تاسو وګورئ نو دا ورډ موږ سره د ا نه شروع کیږي خو اواز یې ا نه راځي، یعنی دلته موږ سره د ا اواز پیدا کیږي. بیا د عام او بیا د اوسم او که دلته تاسو وګورئ نو موږ سره په سټارټ کې ا ده
خو आवाज مونږ سره د او پیدا شو. او بیا د کیک او په دې کې مونږ سره د ا आवाज پیدا شو. دغه رنګ مونږ سره لیک دی، میک دی چې په دې کې مونږ سره د ا आवाज راځي. بیا د مونږ سره ایشین او بیا د کیر. اوس به تاسو 15 داسې ورډ پیدا کړئ چې شروع د ا نه کیږي خو आवाज یې ا راځي، او 15 به داسې ورډ پیدا کړئ چې شروع د ا نه کیږي او आवाज یې هم ا وي. بیا د مونږ سره بی او بی مونږ سره د بی आवाज ورکوي، لکه بوای هلک، بیا د بال، بیا د بوک، دغه رنګ بیٹ او داسې ډیر شی ورډ دي چې هغه د بی نه شروع کیږي. نو تاسو هم 15 داسې ورډز پیدا کړئ چې هغه د بی نه شروع کیږي. بیا د مونږ سره سی. نو تاسو په یادو ساتئ چې سی مونږ سره 3 اوازونه وکاږي، یعنی د سین आवाज، د کې आवाज او د چی आवाज. د سین आवाज به کله وکاږي. نو تاسو په یادو ساتئ چې کله هم د سین بعد آی راشي، ای راشي او وای راشي، نو دا به بیا د سین आवाज وکاږي، لکه سرکل، سنټر او سایکل. اوس به تاسو 15 داسې ورډز پیدا کړئ چې د هغې په شروع کې سی وي او د سین आवाज وکاږي. بیا به سی د کاپ आवाज کله وکاږي. نو کله هم چې د سین بعد واول راشي، یعنی ا ای آی او یو، نو دا به اکثر د کاپ आवाज وکاږي، لکه کیریر، کورټ، کیټ. دا رنګ به تاسو د دې هم 15 اگزامپلز پیدا کړئ. بیا به مونږ سره سی د چی आवाज کله وکاږي. نو کله هم چې د سی نه بعد اچ راشي، نو اکثر بیا مونږ سره دا د چی आवाज وکاږي، لکه چیلی، چیر، چیټ، چوپر او داسې نور. تاسو به د دې هم 15 اگزامپلز پیدا کړئ، یعنی تاسو به داسې 15 اگزامپلز پیدا کړئ چې هغه د چی आवाज ورکوي. بیا د مونږ سره ډی. ډی مونږ سره د ډال आवाज پیدا کوي، لکه ډک، ډیډ، ډریم، ډول، ډیډی او داسې نور. تاسو به کوشش کوئ چې تاسو د دې ټولو اگزامپلز په کمنټ کې ولیکئ، او بل به تاسو دا کوشش کوئ چې تاسو په دې باندې ښه ډیر پریکټس وکړئ. بیا د مونږ سره ای. بیا ای مونږ سره 2 اوازونه وکاږي، یعنی یو आवाज مونږ سره د ی وکاږي او بل مونږ سره د ا، لکه ایمیل، انګلیش، دغه رنګ میټ، گریټ، سویټ. او د ا आवाजونه چې دي لکه امټي، بیډ او دغه رنګ نور هم ډیر زیات ورډز دي، خو تاسو به ماته ضرور 15 ورډز اگزامپلز کې راکوئ. بیا د اف. اف مونږ سره د فی आवाज وکاږي، لکه فادر، فرینډز، فیملی، فیوچر او داسې نور. د دې نه بعد د مونږ سره جی. جی مونږ سره 2 اوازونه وکاږي، یعنی یو د ګاپ आवाज او بل د جیم आवाज. لومبی مونږ د ګاپ आवाज ګورو، لکه ګوټ، ګریټ، گیټ. او بیا د جیم आवाज، لکه جنټل، جنرل، جیم. د دې نه بعد د مونږ سره اچ. نو اچ مونږ سره د هی आवाज وکاږي، لکه هن، هنګری، هیپی او داسې نور. د دې نه بعد د مونږ سره آی. او آی مونږ سره 3 قسم आवाजونه وکاږي، یعنی یو خو د آی خپل आवाज دی، لکه آیس، نایس، آیرن، نایټ او های. او بل د ای आवाज وکاږي، لکه چیک، سیک او دغه رنګ نور. او بل مونږ سره آی د ا आवाज وکاږي، لکه برډ، ګرل، یعنی دلته مونږ سره د ا आवाज پیدا شو. بیا د مونږ سره جے. او جے مونږ سره د جیم आवाज وکاږي، لکه جوین، جج، جسټس، جرنی، جوی او داسې نور. د دې نه بعد د کې. او کې مونږ سره د کاپ आवाज وکاږي، لکه کینګ، کیک، کینګرو. بیا د ال. او ال د لام आवाज وکاږي، لکه لو، لک، لیول. د دې نه بعد د ام. او ام هم مونږ سره د میم आवाज وکاږي، لکه مین، میټ، مینګو، میرر او داسې نور. د دې نه بعد د مونږ سره ان. او ان مونږ سره د نون आवाज وکاږي، لکه نو، نیور، نایټ او نیم. د دې نه بعد د مونږ سره او.
ښه او مونږ سره دوه قسمه اوازونه وکاږي. یو خو د او خپل اواز دی لکه باکس، کولګیټ، اورنج، سټاپ، لوک، هاټ. او د دې نه علاوه د ا اواز لکه سن، ون، نن. ښه بیا دی پی. نو پی هم مونږ سره دوه قسمه اوازونه وکاږي. یو خو مونږ سره د پی اواز دی لکه پلیز، پین، پیرنټس. او بل دی د فی اواز لکه کله هم چې د پی نه بعد اچ راشي نو دا به بیا مونږ سره د فی اواز وکاږي لکه فون، فیزکس، فلسفي، فوټو او داسې نور. ښه د دې نه بعد دی کیو. ښه کیو مونږ سره د قاف اواز وکاږي لکه کوین، کویری او کوایټ او داسې نور. ښه د دې نه بعد دی آر او آر مونږ سره د ری اواز وکاږي لکه رین، ریسپیکټ، ریور، ریټ او وغیره. ښه بیا دی ایس. ښه ایس هم مونږ سره دوه قسمه اوازونه وکاږي. یعنی یو خو د سین اواز دی لکه سمارټ، سن او سمایل. او بل دی د شین اواز. یعنی کله هم چې د ایس نه بعد اچ راشي نو بیا دا د شین اواز پیدا کوي لکه شاین، شیپ او شوپ او داسې نور. ښه بیا دی ټی. ښه ټی هم مونږ سره دوه قسمه اوازونه پیدا کوي. یو خو د ټی اواز دی لکه ټایګر، ټیرز او ټریټ. او کله چې د ټی نه بعد اچ راشي نو بیا به د د اواز پیدا کوي لکه د، دیر، دو او دن او داسې نور. ښه بیا دی یو. ښه یو مونږ سره درې قسمه اوازونه پیدا کوي. اول خو د یو خپل اواز دی لکه یونایټ، یونین او یونیورسټي. او بل دی د ا اواز لکه امبریلا، انلیسټډ. او بل د او اواز وکاږي لکه پوش، پل او داسې نور. ښه بیا دی وی. او وی د او اواز وکاږي لکه ویری، ویژن او ویلن. ښه د دې نه بعد دی ډبلیو. ښه ډبلیو ته ډبلیو ولې وایي؟ یعنی دوه یو ملاو شوي دي او د دې نه ډبلیو جوړه شوې ده او دا هم مونږ سره د او اواز وکاږي لکه وینګ، ویر، وایټ او واین. ښه بیا دی ایکس. ښه ایکس مونږ سره د ایکس اواز وکاږي لکه ایکس ری، ایکسټیریر او داسې نور. ښه بیا دی وای. ښه وای مونږ سره د یا اواز وکاږي لکه یلو، یسټرډی او یوت. ښه د دې نه بعد دی مونږ سره زیډ یا زی. ښه نو تاسو په دې کې بالکل مه کنفیوز کیږئ ځکه چې په امریکن انګلیش کې دې ته زی وایي او د یو کې په انګلیش کې دې ته زیډ وایي. او دا مونږ سره د زی اواز وکاږي لکه زو، زیبرا او داسې نور. ښه زمونږ د سپوکن انګلیش دریم کلاس په دې باندې ختم شو. امید ساتم چې نننی کلاس به تاسو ته ډیره فایده کړې وي او تاسو به د دې نه ډیر څه زده کړي وي. نو د بل کلاس د راتلو پورې مونږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.